تازه او د پرمختګ خبر. پکتیکا کې د اوو ذخیروي بندونو 13 سربندونو او کانالونو سروې ترسره شوه. سلام ستړي مشئ، پوره جزئیات په پښتو کلیک کې راسره وګورئ. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې پکتیکا ولایت کې د اوبو ذخیروي بندونو، چکدمنو، استنادي دیوالونو، سربندونو، کانالونو او کاریزونو سروې ترسره کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت د سرپرست وزیر ښاغلي ملا عبداللطیف منصور ته په منسوب ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د ګوملې فرعي سیندیزې حوزې مسؤلینو په ګوملې ولسوالۍ کې د اوو چکدمنو، اوبو ذخیروي بندونو، 13 سربندونو، کانالونو، 4 استنادي دیوالونه او د 3 کاریزونو سروې ترسره کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې چې د یادو سیندونو د اوبو په کنټرولولو او د یادو ذخیروي بندونو، چکدمنو، استنادي دیوالونو، سربندونو او کاریزونو په جوړېدو سره به د دغه ولایت د اوبو ډیره برخه تر مدیریت لاندې راشي او ګاونډیو هیواد ته به د میلیاردونو مترو مکعبو اوبو له تلو څخه مخنیوی وشي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.